جالوتیانو دوی ناغه تابوت پټ کړو، تابوت دایته پټ کړو، هغه ډیران کې چولې و امر کړو چې دیتا عمالقو دیتا تاسو بولی کوي بی عزتی بی ادبی دا آثار د صلحاوی کړو. تفسیر ساوی د غزالی کې چا چل تسلسل بول التبول کړو په سلسل بول مبتلا شو، زکا بی ادبی د آثار صالحین کړو. دغه صندوق کې څه شی او مختلف اقوال دي. زاد المسیر فی علم التفسیر اول جلد 252 صفحات تاسو مذکور د ورقاتو کې اغالی کی چې مراد د بقینا عصا موسی و عصا هارون و ثيابهما ولوحان من التوراة والمن قاله ابو صالح عن ابن عباس. دا ابن عباس سے قول دی خو ابو صالح نقل کړی. دغه صندوق کې د موسی علیہ السلام امسا د هارون علیہ السلام امسا وا د دوانو جامع لوحان من التورات منوا څه ټوکړي د منوي دا ورکه پراتو. اسماعیل علیہ السلام قوم تداوی قال لهم نبیهم ان آیت ملکی دلیلی عرابشی تاست تابوت دا تابوت دا سے تابوت دے فیہ سکینہ دے کی سکینہ اطمینان دے من ربکم جہاد کے بچ دوی کلوڑن دکڑے انو اطمینان کے بو شکست بنو اضطراب بنو یر بنوا دا صندوق بمخ کیو او چه دا اتنا پٹ کنو آغای بیا غالبا کی دل پی دوی کی بشکست گڑی او دا تابوت آغا تابوت دے بقیتن چه دی کی بقیہ ما ترکا دا آغا سنا ترکا چه پرخی آلو موسیٰ نفس موسیٰ و آلو هارون نفس هارون. تاسو جامع کی ویلی دی چی آل دا پار چند معانی دی یو معنی دا چی آل پا معنی دا نفس رازی نو آلو موسیٰ آلو هارون معنی نفس موسیٰ و نفس هارون خپل موسیٰ علیہ السلام خپل هارون علیہ السلام دا غی بقیہ پکیوان دا بقیہ سشی و قرآن کریم خویل چی دا موسیٰ علیہ السلام هارون علیہ السلام بقیہ و پکی اس دا بقیہ سشی دا زاد المسیر حوالا مذکور دا عصا موسیٰ و عصا هارون و ثيابهما داغی جامع وی داغی امساگانی وی. تحمل الملائکہ باری با دل را ملائکی آغی پا حوارا خستے و دا چاکور کی چکی خود آغا با پیغم آغا با بادشاوی تاولت علیہ السلام پا کور کی خود لشو. استدلال دینا پدی طریقہ بان طرز او طریقہ دا دی بیاد جہاد دا دغا تابوت چکم کے جامع دا موسیٰ علیہ السلام هارون علیہ السلام امساد آغی امامہ میں روایت کرازی دا با دی دا لخکر مخ کے روانہ کڑیوا دا بے مخ کے روانہ کڑیوا دا استنصار من اللہ ببرکت ثيابہم دا جامو دا امساگانو دا تبرک دے بی اثار صالحین بیا د بی د تبرکاتو چا کړیوا مالقات جالوتیانو کړیو ادب او احترام د چاو کا فرشتگانو کا فرشتو روچت کا رایوړه د تعلق الاسلام په کور کې خو دلیل د خبرې چې د آثار صالحین قدر دا وظیفه د چاوا د ملائکه او مامور من عند الله وی او د آثار صالحین بعزتی کول بمن پکالو زول نور به حرمتی کول دا دا جالوتیانو مالق و عمل لے دام داغی اولاد دے زما پخیر ندوی مندہ کار کئی دارنگ بلنس اذهبو بقمیسی آدھا فالقوها علا وجہ ابیاتی بصیرام دوی کل کل وی ذات تبرک بومانم خدا تاسو دا شفا دا پار استعمال ہوئی دا یو نیک سڑی آغا دا زیارت سر مالگا شفا دا پار استعمال ہوئی یا دا غی بقیہ دا اثر او دا جامون تاسو پا شفا استعمال ہوئی دا دا سرن شمان لی. اے جواب بدائی چیز حبو بقمیسی هذا فالقوه علی وجہ ابی یعقوب علیہ السلام دا چشمانو نظر چلاڑ رونو دا یوسف علیہ السلام مینس کی معرفتش حکایتوش چه دا والد سے نظر دیتا لی آغا ورطا خپل قمیس رو باسی دا قمیس چرتو دا یوسف علیہ السلام غاڑا بانیو تعویزو پا آغا تعویز کی بن کڑیو
تفسیر در منصور حواله مذکوره د ګوره وتا اتم جلد 315 صفحه د عبارات ته متوجه شي لاندې ان الله کسا ابراهیم صوب من الجنه دا یو جامع باری تعالی ابراهیم علیہ السلام ته جنت نور کړیو ابراهیم علیہ السلام دا جامع اسحاق علیہ السلام ته ورواغست زوی داغو فکساه اسحاق و یعقوب اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام تور فاخذه یعقوب و یعقوب علیہ السلام راواخست فجعله غی وغرزولا فی قصبت حدیدنا فیو بکسد اسپنی کن وعلقه ویچولا فی عنق یوسف پغاڑ د یوسف علیہ السلام کی دا قمیص کس کمال دے چه غاڑ د یوسف علیہ السلام کے چولیش یو خود جنت نراغل ہم کمال خود جنت نہ دراتلو مطلب خدا نہ شوچگینی خالق دے مخلوق نہ دے مخلوق خدای کنا جنتم مخلوق خدای کنا دا مخلوق نہ فنوزی بیا دا دے بہترین انبیاء دا وجود سلگے دلے دے ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دا دے دا وجود سچی ٹچ شنو برکت نڈکش یعقوب علیہ السلام دا برکتی قمیص دا اس پنی پا قصبہ کی لکه چې د هغه زمانی قمیص پکې بندیږي نو دا تعویز بس عمره غټو اوس که یو عالم قرآن عظیم شان لکی چې قرآن کریم نص پہ گواہ دے ننزل من القرآن ما هو شفا ورحمت للمؤمنین نو چې شفای تعویز نہیں شفای ساخ نہیں شفای دم نہیں نو شفا څنګه ده دم مکوا تعویز مکوا ساخ مکوا شفا ورتوایا نو څنګه شفا ده د امراض شفا به څنګه کیږي اصل ورمه طریقه د شفا دی دوی مونږ ته وخایي دې ته نه دم منی او نه تعویز منی او نه ساخ منی چې نه منی نو قرآن کریم څنګه شفا شو او مفسرین متفق دي شفای ظاهری باطنی ده ظاهری باطنی نو زمونږ دا تعویز دو ګوتی وی آیتونه بلیکل شوی قرآن کریم شفا ده غاړه کې واچولې شوی شرک دیو وای وته شرک نه وای یعقوب علیہ السلام د آیتونو په زیبان د اسمان نه نازل شد د کتاب د عبارت په زیبان د انبیاء او قمیص او تغاړه کې دا هو به داسې شول کتر زیارت نه جنډا پرې کیا غلاف یاد ولی الله قمیص یا صادر برکت د پاره ټوټه راواخ هغه بچی ته غاړه کې واچ کده سی وو کې نو صفت وی بدر باندې وو کی دا نقشه د شرک د فتو دوی ته يهودو جوړه کړي ګوري باپ دا ونه وای چې دا علی حدیث او د اشاعتیان دی خپل د مباتور د چې دا مسلې رو بس پسې پرده يهوديان ناس د زمونږ د ټول دین نه خبر دی هغه دا نقشه جوړي او دا شی شرک دا کفر دا توتیان دي توتیان توتی چوری خوري هغه موي توتی چوری خوري بس دومره یو خبر خپل نشي کولای نه خپل قوه علمي لري دا بل ورته خای نقشه چې اوس دا نوې خبره جاید کا دار او بس د خلکو عقیده دې ته جوړه کا بیا رستو ور باندې راتاو شد اسلاف ټول په کافر پوف جال د يهوديانو دی اسلاف یو بم د مسلمان پرې نه دي د اسلام په جامه کې دی بيدینه تاړي د اسلام شیخ سنجان سے بم ویلو علامہ کوثریم ذکر کړي الله مذهبیت قنطرۃ الله دینیه مذهب نه وتل د بيدینه پل څنګه چې د مذهب نه وتی نو دا د بيدینه پل روان شو ورفا کوي سویت تلاړو کو يهودیت تلاړې زی بخامخه کونړ تلاړ شماته مرګري حکایت کو عزت انقلاب نمخ کې زمونږ شل دیش جری بزمکه د پدې پیچ درک جهاد دور راله مونږ دی خورالو پاتې شو دی کانانو پیج درکه وهابیان ډیر زیات وی ما توالد سی بی چې لاړ شغه دی کانان چرته دیرش کاله 15 کاله وتی دی په دې ځمکه قبضهونه وی لاړم خلکو زما ډیر قدر وی چې ما خوستن شنو اذان شروع شنو مانځته زو را روان شو داسې مسجد ته چې لار نږدې شو ما ته وی ز مسجد ته دی ورشه وی ما ورته وی چې تاسو نه ځئ مسجد ته وی زه مونځو که بیا خبرې کوو وی زه لاړم مونځ مې وکړه وی چې زه بیرته رالم نو دیم راله مې تاسو ولې مونځ ته رانغلې وی مونږ خو خپل کلیسه لرو خپل د عبادت ځای لرو
او دغلته خو موږ نه درځو چې معلومات مې وکوئ دا زموږ د کانان چې دا عیسویان شوي وو ځان ته بله عبادتګاه جوړه کړې نو دا د افغانستان حال دی څوک عیسوي شو ته به حنفي پیدا کې چې عیسوي دعوه پیدا نه کړي دا ټول هم دا حدیث دی عیسویان شو هغې ته کار سترګې پټوي خلک هم قلم الدین صاحب د افغانستان د تبلیغی جماعت رئیس مړ شو طالبانو حکومت کې چا چې امارت کې کابل کې وظیفه ورکې قسم او پدې د انکار نه کوي د عیسویت په کتابونو باندې گرفتار شو و میاشتې جیل کې پروت قلم الدین صد پاسه 3000 کتابونه لغمان کې دننه کور کې ورسره کشف شو او هغه کتابونو کې د عیسویت اشاعت و تبلیغی جماعت امیر قلم الدین دا گیر شو جیل کې پروت و مولانا عبدالحی زعفرانی سے قضا کیو دا حکایت ما تخپل هغه کو وفات شوی خدای تعالی دې درجات بلند هغه ویل چې مونږ ډیر ارمانو چې دا فیصله زر مونږ تراشي او مونږ د 500 فیصله پیو او بس جاسوس خواره جامه کی وی کنه مولا جامه کی می طالب جامه کی وی امارت کې مدن کی بس دا فیصله مونږ ترا نغله مخکې د مخکې نه فیصله شو چې قلم الدین دی جلاوطن نو د امارت اسلامی آخری 3 کالو کې قلم الدین په افغانستان سرکاری د قضا په فیصله باندې بند بیا دومره خلک لاندې دي جلال آباد کې بیرته تبلیغی جماعت ته زموږ دوی ورکو نو دې ته سوچ نه کیږي د امیری دا وظیفه چې عیسویت خوري نو بیا ولې ځای ورکو نه وي دا د یو کس کارو د نور خ جماعت اس وجه نو صرف امارت کې مشران شاګردان د دیوبند علماو او دیوبند علماؤنا خراب شق چراوته تبلیغی جماعت بس چې دلته پاکستان کې په جماعت کې نه نوته که بیا هغه خلک کفر موایف د جماعت د لاسه به تغږ نشي کولی ځکه دیوبندیان څه چلو کې اوس ټول بریلیان د تبلیغی جماعت سره خلاف پس خلاف دا وې د جبریت عقیده خوري پس خلاف دي دیوی پتندو کے توری ٹاپی پس خلاف دی دا امیان دی امیت تبلیغ نارواد پس خلاف دی دا زنانہ تبلیغ توباس بیا تبلیغی جماعت کی دعوت اسلامی پیداش دعوت اسلامی دی کسر اشنا پٹ کی چلی رہی دارا پیداش تبلیغی جماعت یو ٹاپا لری دعوت اسلامی 3 ٹاپی اگر تندی کی 3 ٹاپی لری اللہ سے ہونے کا یقین دام و یغم وی او د خزو جماعتونه او د امیانو تبلیغ غین دی یو میشن یو قصه ده یو سی روزه یو چلو چرمال یو قصه روانه اوس په دنیا کې بریلې مولا ورکه ورته قسم چې ګوره دا غلط خلق دي ځانته اوس نه جی دا درود والی دی دا درود والی صلات سلام منی بس غم نه کوي کسمرم گمراهی او مغه عقیده لري بس التا بریلیت تاثیر دی کنه اوس بریلیت شک ده څنګه وته گمراه وي د دیوبند علما چې دا غلی پاتې دي صرف په دغه چې دا د دیوبند نه هغه الیاس چې دیوبند کې منشي پاتې شي څلور کاله هغه تاثیر د لاسه دیوبندیانو خپل بند دغه دوه مسلکونو کې چې نه وتای کنه چې دیوبندي شوي به دیوبند غلطه تبم بیا غلطه نه وای چې بریلې شوي دغه غلطه تبم بیا غلطه نه وای نو موږ ځکه سوال کوو طالبانو ته چې دا مذهبونه مګنئ دا مسلکونه مګنئ او په دې مینه ممستېږئ که بس یو سړی دیوبندیو برابر منایږي نه سره یې ممنئ او که یو سړی بریلی دی سم منایږي نه سره یې ممنئ دا ده چې موافقین من بیا کمی ما غوند هر څوک به مخالفي نو تبلیغی جماعت په کابل کې چې اولینه اجتماع و نو کرزی کاکا ورته 2 جریبه پټۍ ورکړه 2 جریبه ځای ښه کابل کې اجتماع ته ورکړه زما یو شاګرد د نجراب ډېر تکړه سړی هغه داسې اجتماعاتو ته به ډېر ته ما ته راغی وی زه چې لاړم نو بهر تالاشیان امریکایانو کول وی چې دننه ننوتم نو قلم الدین ژوندی و نو قلم الدین مینځ کې ناست دی نو په دې یو طرف کې ورته زلمی خلیلزاد ناست دی او په دې بل خوا کې کرزی کاکا ناست دی دا اجتماع اولین و په کابل کې د تبلیغی جماعت سمو خیل دی که دا داسې یو شیخ دلته ناست وی د طریقت او دلته کرزی ناست وی او دلته خلیلزاد ناست وی نو څه ټاپې به هم پې لګولې د دنیا څومره مخالفت به د دغه شیخ شوی
او چې تبلیغي جماعت شوی دی دیوبند نه راوتی دیوبندي مولان خو بس خولې بندې دي غږ هم نه کوي ښه خبر دی چې د قیصه روانه ده خو نه ولې دیوبندي دی که نو دا قمیص باره کې مفسرین متفق دي چې دا په غاړه د یوسف علیه السلام کې پروت قضا فی تفسیر القرطبی نهم جلد 255 صفحه کې دا عبارت مذکور دارنګ فتح قدیر د شوکانی سلورم جلد 9 صفحه ده ای کې عبارت دار وکان یعقوب ادرج هذا القمیص فی قضیب وعلقه فی عنق یوسف ولی لما كان يخاف عليه من العين د نظر یره ور باندې و الګا دلته وجه معلومه شو چې غاړه کې ولې ور واچو چې د نظر نه بچ نو د آثارو په صلحاو کې د شفانیت وساته کوي نه سات خالق شفا ور کوي خو اسبابو کې د استعمال لما كان يخاف عليه من الغيب دا عبارت میں ذکر اوڑی تاسو ته چې دی کې دا ټوکړه زائده ده لما كان يخاف عليه من العين يرد نظر ور باندې وا چې خسته ده د نظر نشینو قمیص یو ته غاړه کې واچو مفاتيح الغیب کې دا عبارت موجوده تلسم جل 420 صفحه دارنګ بیا الکشف والبیان عن تفسیر القرآن پنزم جلد 245 صفحہ کے عبارت کے سرازی فدفع ابراہیم علیہ اسحاق و اسحاق الى یعقوب فجعله یعقوب فی تمیمت وعلقها فی عنق یوسف تمیمت آویست دیوائی کنوئی التمام من الشرک چوئی ندا تمیمہ تعلیقات توی غاڑا کی وشیع چول وګرځو یعقوب علیہ السلام دا فی تمیمت وعلقها فی عنق یوسف هم دغه عبارت موجود ده تفسیری سمعانی دریم جلد 2 صفحه دارنګ تفسیری کشاف هغه دویم جلد 450 صفحه دارنګ تفسیری نصفی دویم جلد 55 صفحه روح المعانی شپږم جلد 309 صفحه او روح المعانی کې دا الفاظ موجود دي وكان يعقوب عليه السلام قد علق في عنق يوسف إذا كان صغيرا كما يعلق الناس اليوم في أعناق أطفالهم التمائم ولکه دا خلق چې د ماشومانو غاړو کې تعویذ چي دغه شان یعقوب علیہ السلام ماشومتوب کې یوسف علیہ السلام د دا تعویذ چولې وو هغه په غاړه نو پروتو ځکه دا خو 12 کلنۍ کې ورنوړې دا ماشومتوب حال دی بس ویوړو ورسره حتی کې چې بیا دیالته بادشاہ جوړیږي دا خو ډېر وروستی حالت دی بیا هغه تعویذ کولاو کا قمیص راویست دا عبارت موجود دی زاد المسیر المتفسیر کې پدریم جلد 406 صفحه تفسیری منیر د زحیلی دیم در لسم جلد 1 صفحه تفسیر ابي سعود دریم جلد 416 صفحه تفسیر خازن دویم جلد 514 صفحه تفسیر رازیت اللسم جلد 3 صفحه مراحل لبید لکشف مان القرآن مجید اول جلد 515 صفحه غرائب القرآن رغائب الفرقان سلورم جلد 9 صفحه بحر العلوم دویم جلد 396 صفحه لیکلو نه اخلاص کړئ کنه کول حواله موجود 100 روپے ارزي کنه ارزي اب بخیل طالب میں انہیں پیجن دا اعتراض چا کڑے ہاں فقیر بو ظن المومنین خیر دا فیصل سید از ما غلط مومن بانے دا خیر گمان پکاری فقیر بو دا خبر وی کڑی بخیل و نہیں دا د دوی هغه اعتراض دفع شو چې دی وی تبرکات بیا سار صالح به ومنم خو دا شفا باندې استعمالول نه منم دا غي آثار په نیت د شفا استعمالول جایز نه دي نو دلته یو پیغمبر علیه السلام اثر د صالحینو چې قمیص د شفا په نیت استعمال کړ بیا یوسف علیه السلام دغه قمیص دا خو د قمیص تحقیق چې دا کم قمیص دغه قمیص راواخست
ترونو ته ورکه چې دا زما د پلار په مخ واچوي، دا زما د پلار په مخ واچوي. دې سره نور لاره دلته نه نجد. دا خو د مفسرینو خبرې دي بلا سند دي، دا مونږ نه شو منلی. ښه بس دا د سره مه منه، دا خو منلی شي چې اذهبوا بقمیصي، بیا خو لا ښه شو. نو دا د خپل قمیص دې سره جنت نه راغلی نه چې دا چیړکې هغه قمیص مخکې د اسلافو نه دی، دا نه مني. بس مه منه. تعویض ثبوت کې مونږ نه یو لګیا، دا خو هسې ضمني راغی. مونږ د تبرک او آثار د صالح بنیت الشفا استعمال په مسله کې لګیا یو. بس تعویض په ځای باندې پرېږده. اذهبوا بقمیصي، دا خو د قرآن کریم نص. حدیث هم نه دی چې بے ادبي او ګستاخي وکړي چې دا خو منګړت روایات دي. زر سوي دا منګړت روایات. اوس نص د آیت اذهبوا بقمیصي، یا بدا منی چې دا جنت نه راغلي انبیاء استعمال کړي دي. که هغه نه منی نو بیا دا د خپل قمیص ځکه ځان ته منسوب کړی دی که نه. دا واخلی فالقوه واچوی علی وجه ابي په مخ د پلار زما یاتي بصیرا واتونی بیالکم اجمعین. سورة یوسف 14 سپاره 93 نمبر آیت. هغوی قمیص را روان که. بله مسئله ثابتېږي، یعقوب علیه السلام باندې بوی ولګي، کشف ثابت شو، ابانی بوی ولګي. انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، که نسبت د قمقلی راته نه کوئ د یوسف علیه السلام بوی بیمو زما. هغوی جواب ورکړي انک لفی ضلالک القدیم، ته خو لا زړه هغه بحر محبت د بحر د بچی کې لا پخوا غونې سرګردانی. ضلال دلته په معنا د تحیر سرا فی بحر العشق، ته د بچی یوسف علیه السلام د محبت بحر کې پخوا غونې سرګردانی. هغه شرمه خوړلی دی، قمیص به ته راغی. نو نصب گوا دے فالقوه علی وجهه فرتد بصیرا، واچو دغه بچو دا قمیص په مخ د یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام وګرځید واپس بینا. ټول په دې باندې په شوق جواب راکړي. د سترګو ته شفا چا ورکړه؟ الله. جواب په شوق راکړي چا؟ لکه چې امیان ناس عزت سمې چغې وباسم خو ټول درانه خلک یې غوازی مولانا مقررم یم که ناتخوانم یم. یو طالب راغلی و دلته ډېر پوه و، جامع مونږ درسولو نو هلته 5 مدرسینو چا نه تپوس کړي وي. دي مدرسینو کې خو به کم یو ناتخوان نه وي. نو چا ورته وی چې دا محتمم صرف خپلم ناتخوان دی، همداسې تښتېدلی وي. ناتخوانان مولیان نه وي، همداسې تللی. خو زمونږ د دې مدرسې دا کار دی، دا یو چې څوک د نکال منځ کې وتښتي هغه بیا بل ځای هم سبقونه نه برابري. چې لاړه مدرسه پې شړه شوه، 2 میاشتې بعد بیا راغی. مونږ جامع ته ناست وو چې صاحب مونږ ته ځای راکوي. مې د کوم ځای وي؟ د پچیر یم، زمونږ د کلي و د وطن. مې ښه تاسو کې یو طالب و هغه داسې خبره کړې چې ناتخوان نه سبق نه وایم. داسې یو طالب در کې و تاسو. نو هغه غریب وشرمېده، نورو اشاره وکړه چې هغه دا طالب دی. مې تا ته خو زه ځکه نه در کوم چې تا د نبي علیه السلام د صفت خوانۍ بې ادبي کړې ده. دا اوس بعیده خو نه ده. لولا الشعر بالعلماء یزری لکنت اليوم اشعر من لبید. امام شافعي صاحب فن نه کوي. شیخ الحدیث د زمانې سمو خیل دی چې مغفور الله بابا غوږ کې ګوتې خینتونه وایي. فن نه کوي اوسه که نه، فن نه کوي، عیب لګي. نور داسې نه ځان ته پټ دی وایي ښه شی دی صفت خواني. او چې زمانې غټ ملایي په منبر لګوي نعتونه وایي ښه ورسه نه ښکاري. عیب دی عرفن. دا د عوامو کار دی، د علماو نه. پخواني علما چې هغه به اکثر شعراو. نو دا په شوق جواب راکړي چې دا یعقوب علیه السلام سترګو ته شفا چا ورکړه؟ الله. دې اتفاق دی، دا مسلمه خبره ده. والله شفا ورکوي په څه شي؟ په څه شي ورکوي؟ ډایرکټ هم ورکولی شي بدون سبب قادر، هیڅ سبب دی نه ورکولی شي. خو اکثرا عادت دا دی چې په اسباب یې ورکوي. صحیح ده؟ دې ځای کې شفا ورکړه په قمیص د یوسف علیه السلام باندې. صحیح شو؟ نسبت د شفا د قمیص ته مجاز دی، نسبت باری تعالی ته حقیقت. اذا مرضت فهو یشفین، دا حقیقت. اذا مرضت فهو یشفین، شفا راکوي. لیکن فی شفاء للناس، شاتو ته ضمیر راجع دی. فیه شفاء للناس، د شاتو کې د خلکو دپاره شفا.
اوس قرآن کریم شاتو تم د شفا نسبت کړی دی او خپل ذات ته هم کړی. نو خپل ذات ته چې شفا د حقیقت او شاتو ته نسبت د شفا مجاز او سبب، دا پکې سبب یې صرف. نو دغه شان ته دا قمیص سبب جوړ شو. آثار او تبرکات چې دي دا سبب وي. مالګه د زیارتونو چې ده، دا مالګه په خپل روایت کې راځي د اویو بیماریو شفا ده. دا مالګه زیارت کې مګ د یو فاسق دکاندار نه راواخله او وایي سکه دا د اویو بیماریو شفا ده. چې بیا د مزار د صالح سره کې خودل شو رحمت پې وورېد. څنګه رحمت؟ څه دلیل دی چې رحمت ورېږي؟ ان رحمت الله قریب من المحسنین. دی محسن دی، صوفي دی. دا مزار چې په چا جوړېږي دا ټول اولیاء صوفیه یي. نو دغه اولیاء او صوفیاء سره رحمت قریب، نو رحمت په دې ورېږي. چې ورېږي د مالګه باندې رحمت ورېده، نو شفا نورم زایده شو کنه. خو خالق شفا چې په دغه مالګه کې. اوس چې زمونږ عقیده دومره کمزورې شو چې مالګه کې په نص ثابته د اویاو بیماریو شفا، مزار سره په قرب کې د رحمت د کثرت نه شفا زایده شوه. دلته که عقیده جوړو وی شرک دی، واپس دکاندار ته ځو. دکاندار ته ځو که نه، میډیکوز والا ته سر درد ګولۍ راک. دا انګریز په فرموله جوړه دوایی عقیده د شفا ورته ساتو، هغه توحید او مالګه چې خدای تعالی پیدا کړي په لسان د محبوب د اویاو بیماریو شفا پکې ده. هغلته بیا عقیده د شفا شرک. عجیبه انصاف دی. عقاید د خلکو کمزوري، انګریز جوړه کړي دوایی. بعضې خلک بیا دا کوي، دا خلک وایي چې فلانې بابا د دانو بابا دی، د دانو ذمواري ده، فلانې د دیشي بابا دی. هلکه څه جرم وشو؟ تم مخلوق ته دا نسبتونه کوي چې ما وکړه نو څه چلو شو؟ ته لاړ شه میډیکوز والا ته سر درد ګولۍ راکړه، وایي ورته که نه وایي دا ګولۍ مخلوق دی او د سر درد د شفا نسبت دی وکړه. ولې دی وکړه؟ خو عقیده یې دا ده چې خالق شفا ورکوي په دغه ګولو. د دستونو راکه او د سینې راکه او د دې شي راکه او د دې شي راکه. نو دغه ګولۍ چې مخلوق دی ته ورباندې د یو مرض نوم دی که نه ږدي، نو که دغه مرض دغه نسبت د شفا یو ولي ته وش، څه جرم لازم شه په دې؟ هېڅ جرم په دې کې نشته دی. عام خلک هغه مزار ته ځي همغه شفا ورته میلاویږي. ما باندې یو دانه راختلي وه، ربیع الاول و، سوات او په مدیر او په باجوړ مې پروګرامونه و. نو دومره تکلیف و مزلس یا 9 ورځې چې ما به 100 روپۍ ستنه یوه سهر وهله یو مازدیګر د درد نه، بس یې به 100 ګنټې درد کنټرولو. بیا واپس چې رالم نو شب قدر کې پروګرام و. چې پروګرام مې وکړ نو چا راته وي چې دلته یو زیارت دی، پولاد بابا ورته وایي، او چې څوک ورشي دا نښه کېږي. ډېر ورته مې ګاډی راتاو که تاسو یقین د رب په ذات وساتئ چې څنګه دا ګاډی د مزار خواته تاوېدل شروع شو، زما درد ودرېده. چې کله زه ورسېدم زه هم شکي ما، هلته یو بوډا سړی ناست و، ساختونه یې ورکول. ما د ابجدو تعویضونو زه ډېر سخت مخالف یم. د ابجد نه دي 1 2 3 5 هاو حمزه او پلان او پلان په معنی دا تعویض والا هم نه پوهېږي چې دا څه شی دي ورکړي. دا هندوانو جوړ کړي، مسلمانانو جوړ کړي، دا پته هم نه لګي. نو دغې نه ډېر زیات ځان ساتئ چې معنا پته ونه لګي. لکه اوس او شپږت یا بسم الله دا خو بېله خبره ده. چې پته درته نه لګي د ابجدو تعویضونو نه به سخت ځان ساتئ. نو هغه ما دا راواخېسته ساخت چې ومې کتل بسم الله الرحمن الرحیم پکې لیکل شوي وو. نور مې دا خو د خدای تعالی کلام دی، دوی سره به اجازه یې د دې خبرې. ساختونه یې راکړل، یو ساخت مې هغه ځای کې تنوس کړ او 2 ساخته را سره جب کې پاتې شي. چې کور ته رسېدم دانه سره د هر څه ختمه شوي وه. نو دا کېږي. او تورډیري کې محمد شعیب تورډیري رحمت الله علیه په دانو کې ډېر معروف دی. هغه ځای کې په پنجپیر کې هغه ټانګېوال اوس هم ژوندی دی. ما ته هغه سپین ږیرو حکایت کوو چې پنجپیر مولا باندې مولا طاهر صاحب باندې بېدبي دي معافي په دې حیه او په کوناټي یو غټه دانه راختلې وه. ډېرې منډې رامنډې ووالې. شپې 2 بجې دي یا 12 بجې دي، ټانګېوالې راپاڅولې چې ما تورډیري صاحب زیارت ته بوځم. ټانګېوال راوستی دي چې واپس مې به وه، وی دا ټول سیټونه یې راته لړلي وو، دومره وینه ترېنه تلې وه، دانه ماته شوې وه، ختمه شوې وه. وی بیا ما ورته وي چې شیخ صاحب تاسو خو دې ته شرک وایې. وی نه دا خلک له غلو افراد کوي چې په دې پوه شي چې دا اسباب دي، بیا موږ څه باک نه کوو په دې باندې. کنه
نو هغه ټانګوال حیات دی، ما ته سپینګیرو قصه وکړه، تور ډیري کې اوس هم ژوندی دی، او هغه دا خبره بیا هلته عام او خاص نشر کړه چې شیخ صاحب سهار یوه خبره کوي، شپې ګورې خپله منډې وایي زیارتونو پسې خپله منډې وایي چې تکلیف پرې راشي. زما مقصد دا دی غلو افراط نه، دا زیادت په پنجاب کې شروع، زه خپله د مخالف یم، خو لکه هر څه خبرې ته شرک مه وایې، هسې خبرې ته شرک مه وایې.